دودیزه لوبه غیږ نیونه. په دې وروستیو کلونو کې غیږ نیونې په زابل کې ښه وده کړې او دا مهال په مرکز او ولسوالۍ کې دوام لري. دا سلګونه راغونډ شوي کسان د زابل د اټغر او د کندهار د معروف ولسوالۍ د غیږ نیونې د پهلوانانو سیالیو ته راغلي. د زابل د اولمپیک امریت مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د اټغر او معروف ولسوالیو 80 تنو پهلوانانو برخه اخیستې وه او 3 ورځې دوام درلود. هم له مرکز کلات څخه د اولمپیک په نمایندګي باندې رالو د دغو ځوانانو د تشویق لپاره دلته مو میډالونه راوړل، کپونه هم راوړل، ستاینلیکونه هم راوړل، تر څو دغه استعدادونه تشویق سي او دغه قوي پهلوانان مرکز کلات او هم د هیواد په سطحه سیالیو ته چمتو. د اټغر ولسوال وایي چې د لوی اختر را په دې خوا په دې ولسوالۍ کې عنعنوي میلې او لوبې دوام لري چې ورته سلګونه مینوال راغلي او دوی هم تر خپله توانه چمتوالی ورته نیولی. اوس زموږ په ولسوالۍ کې الحمدلله د کرکټ لوبې هم ترسره سوي او اوس هم روانې دي په ډېر منظم شکل باندې، ډېرې ښې وي، هېڅ ستونزه نه ده کې پېښ شوې. له اختره راهیسې زموږ دلته د خپل مابیني میلې د غیږو غیږنیونې دا هم روانې وي، ستونزه نه ده کې راغلې. او دغه 2 شپې له پرون راهیسې بیا زموږ د کندهار ولایت تر مابین دا غیږنیونې لوب میله روانه ده، ستونزه او مشکلات نشته پکښې الحمدلله. د روانو سیالیو پهلوانان هم خوښ دي چې وروسته د ډېرو کلونو ورته د دا ډول سیالیو زمینه برابره شوې ده. په ډېره ښه طریقه باندې میلې سرته ورسېدلې او موږ د امارات څخه غواړو چې دلته ښایسته میدان راته جوړ کړي. دغه ولسوالۍ لکه د معروف او د اټغر دغه ولسوالۍ د غیږې سره ډېره مینه لري، حتی تر بولدکه پورې، او د غیږې ډېر شوقیان دي. نو موږ د امارات څخه دغه خواسته کوو چې موږ ته ښایسته میدان د غیږې جوړ کړي. د غیږو میله جوړه شوې ده، موږ ډېر خوشحاله یو. د اسلامي امارات د محترم د اټغر د ولسوالۍ د ولسوال صاحب، د قومندان صاحب، د مسؤلینو څخه ډېر خدمت یې راته وکړي. دا 2 ورځې کېږي ډوډۍ راته کوي، ولسوال صاحب ډېر په عزت راته کتلي دي، موږ ډېر خوشحاله یو. نو د معروف د ولسوالۍ د اټغر د ولسوالۍ د مابین د غیږو لوبه ده. نو د کندهار د ولایت څخه ډېر پهلوانان راغلي دي، د زابل د ولایت څخه هم ډېر راغلي دي، موږ ډېر خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم په مرکز کلات او شینکۍ ولسوالۍ کې دا ډول سیالۍ ترسره شوې وې.